د افغانستان د جبهه مقاومت مشر په پیغام کې ویلي دي چې باید د افغانستان د علماو خبره په ځمکه ونه غورځول شي. احمد مسعود د افغانستان د علماو زړونه یې وګټل او یو پیغام یې هم ورته رالیږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود په یو پیغام کې اعلان وکړ چې د هیواد د علماو پریکړه له طالبانو سره جګړه پای ته رسوي. احمد مسعود یو مهم پیغام خپور کړ. بي بي سي راپور ورکړی چې د افغانستان د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود په خپل پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیا پرانیستو اجازه یې نه ده ورکړې، او ویلي دي چې طالبان په دروغجن ډول له زده کوونکو سره مخامخ خبرې کړې دي، د ښوونځیو دروازې یې تړلې دي. هغه زیاته کړه، تر څو چې د علم او پوهې د زده کړې اراده، انګېزه او هیله وي، هیڅ استبداد او استبدادي ډله ستاسو پر وړاندې نشي درېدلی. احمد مسعود په دغه پیغام کې چې تېره شپه یې د خپلې رسمي فیسبوک پاڼې له لارې خپور کړی، تېر کال یې بد کال بللی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د زور له لارې یې د سولې په برخه کې هڅې کړې دي. طالبانو خو د زور له لارې د واک غصب ردوي او د جمهوریت سقوط د داخلي سقوط او له جګړې څخه د خلکو د ستړیا پایله ګڼي، یوه جګړه چې هغه ادعا کوي پای ته رسېدلې. احمد مسعود د خپل پیغام په یو بله برخه کې ټینګار کړی، موږ د هیواد د علماو پریکړه له طالبانو سره جګړه پای ته ورسوله. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.